أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن تيات الله پاک دغه طلاق شده ښځې چې کومي د طلاق نه وروسته چې دي کوم خپل عدت تېر کړي هغې نه بعد چې نکاح کول غواړي او د نکاح نه یې څوک منع کوي دغه نکاح نه منع کول حرام دي د هغې په تفصیل کې د آیت دی د آیت نه یو دا مسله معلومېږي مخکې آیت هم تېر شو لیکن هلته د وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن هلته مراد دا و چې عدت تېرېدو والی تېر شوی نه وي ځکه په هغه صورت کې بیا رجوع جایز ده او نکاح کې واپس ښځه راتلی شي بغیر د نکاح نه دلته مراد دی چې کله تاسو طلاق ورکئ او په بلغن اجلهن او دغه ښځې چې دی خپل عدتونه تیر کړي یعنې عدت ضمانت یې ختمه شي نو چې کله عدت ختم شي نو طلاق واقع شي اوس بغیر د نکاح نه طلاق سره نکاح نه چې دی هغه ښځه چې دی واپس ستا په ملکیت کې نشي راتلی نکاح پکې ضروري شوه نو دې آیت کې دغه ده یو خو دې آیتونو نه دا پته لګي چې اصل په طلاق کې چې دی که سړی خامخا ضرورت راشي په طلاق کې چې دی طلاق صریح طلاق یعنې چې په صفا الفاظو سره ورته شي طلاق دا لفظ استعمال کړی هغې کې دغه فایده ده چې انسان څه ټایم رجوع کول غواړي نو رجوع کولی شي بغیر د نکاح تجدید نه چې دی په خپل ملکیت کې واپس خپله بیبي راوستی شي یو خو دې دا مسله معلومېږي ځکه چې مطلقا الله پاک ذکر کو دویم دا وایي اذا طلقتم النساء وبلغن اجلهن چې کله دې خپل عدت تېر کړي نو فلا تعضلوهن ان ينکحن ازواجهن نو تاسو مه منع کوئ دې ښځو لره دا چې دې نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره یعنې د خپلو زړو خاوندانو سره اوس د دې نه دا معلومېږي بعضې کله دا شي چې دغې دواړو طرف ته اشاره ده که دا خاوند وي یعنې دا زوړ خاوند وي او د ده نه نکاح نه خو لاړه لیکن کله کله داسې چې دا زوړ خاوند اجازت نه ورکوي زما سره به اوسې نکاح کې مې نه ده طلاق شدی لیکن بهر چاله ورکول چې دا عیب ګڼي او په دې کې خپل غیرت ګڼي چې دا زما ښځه وه لهذا بل څوک به ورسره نکاح نه کوي یا دا چې دی خو یې نه منع کوي لیکن کم د جنۍ کور والا چې دي هغه یې چې دی هغه منع کوي دې له اوس طلاق ورکړی شوی دی لهذا موږ بل چاله به نکاح باندې ورکوو نو دواړه طرف ته چې الله پاک دا حکم متوجه دی چې دې لره مه منع کوئ چې دې نکاح وکړي اوس برابره خبره ده که دې نکاح د دې خپلو زړو خاوندانو سره کوي اوس یو طلاق ورکړی دی او طلاق واقع شو لیکن بیا خو نکاح کولی شي که د دوو طلاقو اختیار خو ورته پاتې دی نو واپس که نکاح تجدید وکړي نو واپس نکاح کې راتلی شي دا ښځه نو دې کې دا الله پاک فرمایي چې د جنۍ کور والله هم پکار دی دا نه منع کوي او دې آیات شان نزول هم دغه دی وایي معقل بن یسار رضی الله عنه خور وه یو کس دی ورکړې وه او هغه کس بیا وله طلاق ورکو کله چې طلاق ورکړو عدت تېر شو چې طلاق واقع شو نو هغه کس ډېر زیات پریشانه او خفه و چې دا مې څه چل وکړو نو هغه په دې باندې اماده شو چې زه د نکاح واپس وکړم په خپل طلاق باندې خفه و دارنګې د معقل بن یسار رضی الله عنه خور چې وه هغه هم په دې باندې رضامندي وه یعنې هغه هم په دې باندې رضا وه چې واپس زما نکاح چې دی د دغې کس سره وکړی شي لیکن چې دغه کس راغی او معقل بن یسار رضی الله عنه ته وویل ویې د دې خپلې خور نکاح زما سره وکړه نو هغه ډېر زیات غوسه و او په هغه غوسه د دښمنۍ په هغه دغه کې د طلاق په وجه ډېر غوسه و ما تا خپله خور درکړې وه او دومره عزت مې ستا وکړو او تا د هغې سیله دا راکړه چې دې له دې طلاق ورکړو او اوس راځې بیا وایې چې دا زما په نکاح کې راوله زما سره بیا نکاح وکړه نو قسم یې ورته وکړو په الله مې قسم وي چې دا ستا په نکاح کې چېرته هم نشي راتلی او دارنګ یو بله واقعه هم وه جابر بن عبدالله رضی الله عنه د تره لور وه هم دغه رنګې واقعه راغلې وه چې دغه شان د طلاق نوبت راغله او بیا د طلاق نه وروسته هغه واپس نکاح کول غوښتل لیکن دغه خلکو هغه ومنع کړله خپل رشته دارانو نو په دې باندې الله پاک دا آیت نازل کړو چې د دې اختیار دا نشته که دې نکاح کول غواړي واپس ته د خپلو خاوندانو سره نو هم ورته اجازت دی او که د بل چا سره هم نکاح کول غواړي نو هم تاسو نشئ منع کولی دا منع کول چې دا څه دي حرام دي نو په صحابو کې خو چې د الله پاک د احکاماتو د نبي علیه السلام طریقو یو واجبه جذبه وه کله چې دا آیت نازل شو نو معقل بن یسار رضی الله عنه چې دی غصه بلکل ختمه شوه او د الله پاک احکاماتو یې غاړه کېښوده او په خپله باندې په هغه کس پسې لاړو او د خپلې خوره نکاح یې ورسره وکړه دارنګې جابر بن عبدالله رضی الله عنه تره لور چې وه د هغې نکاح هم چې دی هغه وکړه یعنې د هغه حکم څنګه چې حکم راغی بس بیا به سوچ موچ نه دی کړی بلکل خپله غصه ورسئ شاته وغورځول او د الله پاک په حکم یې عمل وکړو اوس کله پکې شرط پکې سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف چې کله دا ښځه او خاوند په خپل منځ کې رضا یي یعنې چې کله دې رضا یي
اوس که دې د بل چا سره نکاح په دې خپلو منځ کې یو پیر طلاق شوی دی لیکن دې بیا رضا دي نو بس دې ته د نکاح اجازت دی. اوس که رضا نه او د رضامندي پکې نه نو بیا چې دی منع کولی شي، خاوند یې هم منع کولی شي او نور رشته داران یې هم منع کولی شي. نو بیا په دغه صورت کې اجازت شته چې اولیا د ښځې چې دي د دې چې کوم مشران دي د خپل کور هغه دا ښځه منع کولی شي چې په زبردستۍ به یې نه ورکوي. نو چې کله دې دواړه په منځ کې راځي. دویمه خبره بالمعروف د دستور مطابق، یو خو دا چې رضامندي د دې دواړو په منځ کې، دویم دا د دستور مطابق یعنې د شرعي قاعدې مطابق هم وي. که د شریعت د خلاف نکاح کوي نو هم یې منع کولی شي، لیکن که د شریعت موافق نکاح نو بیا یې نشي منع کولی. او د شریعت د خلاف څنګه؟ اوس دا رنګي چې اوس نکاح نه کوي، بغیر د نکاح نه چې دی هغه ښځه خاوند په یو بل کې پاتې شي او نکاح ونه کړي، د نکاح هغه نویوالی رانهولي، تجدید ونه کړي، لیکن دا رنګې پاتې کېږي. نو په دې صورت کې چې دی اختیار دی اولیاو ته چې منع کړي ده. یا دا رنګې چې 3 طلاق یې ورکړي او د 3 طلاقو نه بعد بیا حلاله پکار وي، د حلالې نه وروسته بیا په نکاح کې راتلی شي، لیکن د 3 طلاقو نه بعد بیا دې نکاح کول غواړي نو په دې صورت کې هم منع کولی شي. او دا رنګ یا په عدت کې نکاح کول غواړي، اوس عدت شروع دی او دا ښځه چې دی بیا نکاح کول غواړي نو په دې صورت کې هم منع کولی شي چې ته به نکاح نه کوې، بلکې واجب دي چې دا منع کړي. خپل رشته دارانو دا واجب دي چې بغیر د شریعت د قاعدې د موافق د شریعت نه خلاف نکاح کوي نو بالکل ورته دا اختیار دی. بل دا که د خپلو کفو نه علاوه په غیر کفو کې خپل نکاح کول غواړي نو هم یې منع کولی شي. لکه دا په کفو کې ډېر شیزونه راځي، لکه خاندان پکې راځي، د خاندان اعتبار پکې کولی کېږي، د عمر اعتبار پکې کولی کېږي، دارنګې د دیندارۍ اعتبار پکې کولی کېږي، دارنګې د دې اعتبار پکې کولی کېږي چې حسب نسبو او د مهر اعتبار پکې کولی کېږي. لکه اوس مثال په طور دغه جنۍ چې ده دغه ښځه دا راضي ده چې نکاح وکړي، لیکن هلته خپل مهر کمی یعنې مهر مثل نه کمی. مهر مثل دې ته وایي چې د دې د خاندان د نورو جنکو یا د نورو خوریانو وغیره چې په کم مهر سره نکاح شوی دا د هغې نه کمول غواړي نو دا اختیار چې دی د دې اثر په خاندان پرېوځي. ځکه که دا په داسې خاندان کې نکاح وکړي چې هغه خاندان چې دی هغو نه کمترې درجې والا دی، یعنې د دې د جنۍ د خاندان نه کمترې درجې والا دی، یا داسې چې دیندارۍ کې دغه مسله یا د مهر ولا خپل کم کړي نو په دې صورتونو کې دا عیب په خاندان باندې پرېوځي. ځکه چې خلک نسبت خاندان ته کوي، وایي دومره غټ خاندانو او خپله چې دی کور وغیره دی په فلاني خاندان کې ورکړه. نو په دغه صورت کې بیا دا هم د شریعت مطابق شو که نه. نو که داسې کول غواړي چې خپل دغه مهر مثل چې خپل مهر ډېر زیات کمی یا دا صورتونه نو په دې صورت کې هم اختیار شته. شریعت مطابق دغه د شریعت د خلاف ورزي راځي، ځکه چې دا شریعت حکم دی، دا کفو برابري چې ده دا په دې ټولو څیزونو کې راوستل دا هم د شریعت حکم دی. نو که د دې نه خلاف کول غواړي نو هم اختیار ورته شته چې منع کړي، ځکه چې د هغې نقصان دې ته دومره نه کېږي نه په خاندان باندې اثر پرېوځي. د دې نه دا مراد دی اذا تراضوا بینهم بالمعروف چې کله دې په خپل منځ کې رضا وي بالمعروف د شرعي قاعدې مطابق هم وي نو بیا به یې نه منع کړي، بس بیا د دې نکاح اجازت ورکړه. ته په دې کې خپل غیرت مه ګڼه. بعضې خلک په دې کې خپل غیرت ګڼي، وایي نه دا به بل چا ته نه واده کېږي، یا دا چې خپل څه خاص مال ته یې دغه چې زه بس په دې باندې څه مال والم هله به نکاح ورکوم. نو دا صورتونه چې دي الله پاک وایي دا ناجایز دي. یاد نه یوه بله مسله معلومیږي چې کله عاقله بالغه جنۍ او په خپله عقل لري او بالغه نو د هغې په خپله د هغې رضامندي په نکاح کې بالکل ضروري ده. که د هغې رضامندي پکې نه وي داسې نکاح هم سره ناجایز ده. بیا الله پاک د دې نه وروسته فرمایي ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر ذلکم ازکا لکم واطهر والله یعلم وانتم لا تعلمون. 3 جملې الله پاک فرمایل. اول خو د احکامات بیان کړل چې که داسې قسمه مسلې نو داسې ښځې چې دی د نکاح نه مه منع کوئ، که د شریعت مطابق یې کوئ او په خپل منځ کې رضئ. اوس 3 قاعدې 3 جملې راوړئ بعد کې دا د دې باندې نصیحت کولی کېږي، یعنې دا احکاماتو باندې هغه څوک عمل کوي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر چې هغه په تاسو کې په الله او په یوم آخرت باندې ایمان لري. یعنې که د چا په دې احکاماتو د څوک ته نږدي دا د الله پاک حکم دی او نو دا د ده ایمان کامل دی په الله او په آخرت باندې. او که په دې احکاماتو کې خپل رای داخلوي، خپله ناقصه رای چې په دې کې خپل غیرت ګڼي چې نه دا به بل چا ته نه واده کېږي نو دی چې دی د ده په ایمان کې څه دی خلل دی. نو الله پاک دا یوه جمله راوړه. دویمه ذلکم ازکا لکم واطهر. دویمه جمله الله پاک دا راوړه چې په دې کې ستاسو لپاره زیاته صفایي ده او زیاته پاکي ده. ګوره تاسو په دې کې غیرت ګڼئ، یعنې تاسو دغه سوچ کوئ چې دا به بل چا ته واده نه شي، په دې کې تاسو غیرت ګڼئ، لیکن اصل صفایي په دې کې نه ده. یا ستاسو د مال د لالچ د وجې نه ورکوئ، لیکن په دې کې ستاسو دومره فایده نشته
ځکه چې اصل پاکي په دې کې ده ځکه چې دا یوه ښځه ده او محسنه ښځه ده پاک دامنه ښځه ده مثال په طور او تا یې ایساره کړه او ته له نکاح نه کې نو یا خو به دا په ګناهونو کې اخته شي یا به داسې مسلو ته ورسي نو دا ګناهونو وبال به هم په چای چې چا دا نکاح منع کړی یا به داسې وشي چې دومره نقصان به درکړي چې دا به داسې ګناهونه یا داسې دغه وکړي او هغه به ظاهر شي او د خاندانونو جګړې به دې جوړې شي او لوی غویمې به دې جوړې شي نو د مال سره به جاني نقصان هم وشي ظاهره خبره ده په دې کې بیا مرګونه راشي قتلونه راشي ځکه چې داسې عمرونو ته جنکۍ ورسي او ته په کور کې ایسارې او قصدن یې نه ورکړې د هغو رشتې راځي او ته ایسارې نو خامخا به دې فتنې جوړېږي ځکه چې دا نفسي خواهشات ته د هر چا سره الله پاک فرمایي په دې احکاماتو کې ستاسو دپاره زیاته پاکي او صفایي ده ځکه چې که داسې نه کوئ نو الټه تاسو خو په دې کې غیرت ګڼئ چې زموږ په خاندان به عیب ولګي لیکن په بله طریقه به وشرمېږي او ذلیله به شي چې هغه په غلط کارونو یا په ګناهونو کې مبتلا شي نو دا ستاسو دپاره ښه ډېر زیات شرم دی او دغه دی نو پاکي په دې کې ده چې د الله پاک احکامات ومنئ درېیم الله پاک فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پاک علم لري او تاسو علم نه لرئ ګوره الله پاک علم لري په دې باندې چې دا احکاماتو باندې عمل وکړی شي الله پاک په نتیجې علم لري تاسو ته خو د نتیجې پته نشته که تاسو د خپل معمولي عقلونه راواړئ او داسې بس ځان ته غیرت ودروئ او ځان پکې خپل رایز داخل کړئ چې دا دې نه د بل چا ته به نه واده کېږي نو دا ستاسو په نتیجه باندې خو دغه نشته نتیجه به د دې سره وځي او الله پاک ته علم په نتیجه دی الله پاک ته د دې نتیجې علم دی او الله پاک ستاسو زیات خیر خوا دی ځکه چې د چا په نتیجې علم وي نو د هغه علم کامل وي ظاهري علم چې دی دا دومره کامل نه وي لیکن نتیجه چې هغه د سړي ته د ریزلټ پته لګي الله پاک په نتیجه او په ریزلټ باندې علم دی نو په دې کې ستاسو دپاره زیات خیر دی او خیرخواهي ده او د الله پاک شان دا دی چې هغه د بندګانو خیرخواهي او مصلحتونه غواړي نو دا احکامات باندې به هغه څوک عمل کوي چې هغه د الله پاک په ذات یقین والله یعلم وانتم لا تعلمون چې الله پاک علم لري یعنې په نتیجه الله پاک ستاسو په مصلحتونو او په خیرخواهي باندې علم لري الله پاک ستاسو سره د خیرخواهي اراده کوي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ تاسو په خپله خیرخواهي په خپله نه پوهېږئ نتیجې علم د ده نشته الټه به د نور نقصانات جوړ شي نو دا درې جملې ته الله پاک بات کې وفرمایلې ځکه چې په دې کې عام طور ډېره کوتاهي کېږي په دې دغه کې نو ګوره دا یو د آخرت او د ایمان بالله تذکیره ورته وکړه دویم دا چې په دې کې ستاسو لپاره دنیایي فایده هم ده دنیایي څه فایده پکې هم ده آخرت خپل آخرت دی په دنیا کې به ډېر په عزت پاتې شي درېیم دا چې الله پاک علم لري او تاسو علم نه لرئ نو الله پاک په دې خبره عمل وکړي د الله پاک په حکم باندې عمل وکړي ترجمې ته وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکوئ بیبیانو له یا ښځو له فبلغن اجلهن او هغو خپل عدت تیر کړي فلا تعذلوهن نو مه منع کوئ هغو لره ان ینکحن دا چې هغو نکاح وکړي ازواجهن د خپل اولني خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم هر کله چې دې دواړه راضي وي په خپل منځ کې بالمعروف د دستور مطابق ذلك یوعظ به په دې سره نصیحت کولی کېږي من کان منکم هغې چا ته چې په تاسو کې یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم په دې کې ستاسو دپاره زیاته صفایي ده واطهر او زیاته پاکیزګي ده والله یعلم او الله پاک پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ